یو زمانہ ده چې هغه ته زمانہ د فطرت وایي. هغه زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت عیسی علیه السلام په دامنس کې یا 550 سال وقفه او یا 650 سال. علما لیکي چې په دغه زمانہ کې خو پیغمبر نو دی 1500 کاله زمانہ کې چې کم خلق پیدا شوي دي او مړه شوي نو دوی ته خو رسول نه دی راغلی او په څه طریقه باندې دی ته هدایت نه دی رسېدلی. لہذا د دې خلقو د مرګ نه وروسته معامله د گرفت بچي. التم دا جواب دی چې کوم سړی ته هدایت ونرسي نو هغه په خپل عقل باندې مکلف دی چې په دې کائنات کې صرف د توحید اقرار وکړي. دومره ومني چې په دې کائنات کې دې سوچ وکړي چې دا کائنات چا جوړ کړي. او دا کائنات لکونه او اربونه کال وشو چې جوړ دی. دا تر اوسه پورې وران شوی ولې نه دی؟ دومره سوچ هر سړی په دې خپل عقل او په دې خپل دماغ سره وکړي. نو دا هغه سوچ نتیجه به دی دا راوباسي چې لازمه نتیجه دا ده چې د دې کائنات جوړونکی څوک شته. اوس دا جوړونکی یو دی او که دوه دی او که لس دی او که شل دی نو دی به دا سوچ وکړي چې جوړونکی د دې که دوه وی یا درې وی یا څلور وی نو کله به سرن ختم وی نو بادشاہان چې سره ونخلی که خیال وکړي نو د هغې ملکونه وران شي. بمبارۍ سره په یو بل باندې وکړي، توپې سره په یو بل باندې وچلئ او ملکونه وران شي. نو دا کائنات چې تر اوسه پورې محفوظ پاتې شوی دی د ورانېدو نه، معلومیږي دا چې د دې کائنات مالکان دوه یا درې نه دي، د دې مالک هم یو دی. که تاسو خیال وکړئ یو کوري پلار ژوندی هغه کور یو وي، پلار مړ شي په هغه کور کې وګورئ سکرونه هم سره دیوالونه ووهي، سکرونه هغه پټي وګورئ چې د پلار په مرګ ژوند یو وي، د مرګ نه وروسته پټي تار په تار شي او تقسیم شي او خرڅ شي او وران راوران شي. نو په دې کائنات کې چې تر اوسه پورې څه تغییر نه دی راغلی نو ته به په عقل دا معلومه چې د دې کائنات مالک یو دی. اوس تاسو به دا وایئ چې دا خبره تا د خپل عقل نه کې که چا ویلي دي. نو عزیزانو دا خبره قرآن کریم کې الله عز اسمه په خپله کړې ده چې کفارو پراپیګنډا وکړه چې د دې کائنات مالکان یو نه دی ډیر دي. نو الله ورته فرمایل چې لو کان فیهما آلهة لفسدتا، که په دې ځمکې او اسمانونو کې خدایان ډیر وې نو لفسدتا
فسدتا ګرامري لحاظ سره د تسنیه صيغه ده. نو کپدې کائنات کې خدایان ډېر وې نو لفسدتا د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شي. نو د دې ازمکه او اسمانونو باقی پاتې کېدل دا لکونه کالا تر اوسه پورې دا دلیل د دې دی چې د دې مالک یو دی او دو یا درې نه دي. دا به هر سړی په خپل عقل چاته چې عقل سلیم او عقل کامل وای دا به معلومه. نو په دې زمانه د فطرت کې چې د چا عقل صرف دومره کار کړی وي چې هغه په دې کائنات کې خالی د توحید قائل وي، منځ او داس روجا حج دا هیڅ نه کړي او د عقل په تقاضا باندې د توحید قائل شوی، نو بدغه ولا کافی ده او دا سړی بم آخر الامر جنت ته. عرض میں داو چې د تبلیغ د رسیدو مواقع مختلف دي. یوازې مولا یا پیغمبر وجه نه ده، دې سره سره الله تعالی د تبلیغ مواقع سړی ته په عقل باندې ورکړي. اوس زمونږ عقل تاسو وایي جمعات کې چې څومره خلق ناست دي، تاسو وایي چې مونږ چې څه وخت کې غلا کوو، نو زمونږ عقل مونږ ته دا وایي کنه چې دا غلا کول ګناه ده، دا وایي. یا مونږ څه وخت کې زنا کوو نو زمونږ عقل دا وایي مونږ ته چې دا ګناه ده، خو بس مجبور ما. یا مونږ څه وخت کې شراب څکو نو زمونږ عقل مونږ ته دا وایي چې دا ګناه ده، او څوک مجبوري. اوس تاسو وګورئ دا په دې سر کې عقل سلیم او عقل کامل چې دی اگر رسول دی چې الله د ارچا په سر کې کېنولې دی او وقتاً فوقتاً هغه ولا ټیله ورکوي چې دا کار غلط دی خو ته کې لګیا ہے، دا کار گناہ دا خود ته کې لګیا ہے. عقل ورته وي الته مولا ور سره نه، الته پیغمبر ور سره نه، الته کتاب ور سره نه، هیڅ ور سره نه. دغه وجه چې په قیامت کې به تپوس د انسان نه چکیږي نو یوازې د گواهانو په ذریعہ به نه کیږي یا یوازې د ملائکو په ذریعہ به نه کیږي. کومې ملائکې چې کرامون کاتبین زمونږ په دې اوږو باندې ناستې دي او زمونږ زندگی ریکارډ لیکي، یوازې د دې په گواہی به نه کیږي بلکې قرآن ویلی دی چې زبر د قیامت په ورځ گواہی اغستل یوازې د ملائکو وغیرہ په ذریعہ نه کوم بلکې ستا د دې بدن په ذریعہ به هم کو. دا ستا بدن دی د دې په ذریعہ به مثلا ما ته به ویلی شي چې وایه تاسو کړي دنیا کې، زه به یم جي ما دا کړي ما دا کړي. الله به وایي ته دروغ وایې زه په تا ګواهان لرم. نو زه به ښي طرف ته ګس طرف ته وګورم چې څوک شته خو نه هیڅوک به نه ښکاري. یا الله ګواهان چېرته دي؟ نو الله فرمایي یوم نختم علی افواههم، په دې خوله به دله مور ووامه، خوله به دې بند کړم. وتکلمنا ایدیهم، او لاسونو ته به دې ویم چې وایي اوس په تاسو یې څه کړي دنیا کې. دا زمونږ لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. وتشهد ارجلهم، او زمونږ دا خپې به په مونږ بې اختیاره ګواهان شي. دا سړی به حیران شي چې زما بدبخته بدنه خپل بدن په ما ګواه شو، زمونږ دا سترګې به بې اختیاره په مونږ ګوانې شي، زمونږ دا غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګوان شي. نو الله به یوازې په هغه ګواهی اکتفا نه کوي،
کې دیشي هغه گواہی کې ته وې چې رد بدل شوه دا ستا بدن به پتا گواه کی څنګه چې ستا په بدن کې د هر سړی په سر کې رسول کې نولې ده دغه سبا د هر سړی بدن چې ده اپ سړی گواه کوي بیا به ورته وي چې اوس وای نو ده به منډه کی چې ده به منډه کی چې خدای اوس کوم خواو تختم دا هم قران ویلي قرآن کریم فرمایي چې ده به په دغه وخت کې منډه کی او आवाज به وکړي چې عین المفر خدای اوس چرتم د تخت لار شته چې زه و تخت کم خواو تختم زه خو غرق نو आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر تخت دې چرته شي الى ربك يومئذ المستقر نن ستا زید قرار صرف د خدای مخه ده بل طرف ته چرته تلش ورپسې فرمایي چې بل الانسان على نفسه بصیره د هر سړی علم په خپل ځان باندې یقیني دی او زما علم په تاسو باندې ځونی دی کې دیشي غلطي زستا متعلق نیک ګمان کوم کې دیشي ته پکې خرابي زستا متعلق بد ګمان کوم کې دیشي ته پکې خسړې لیکن زما علم په خپل ځان باندې یقیني دی نو الله فرمایي بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذيرا هر انسان په خپل علم په ځان باندې یقیني دی اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کړي نو سړی ته د خپل ځان معلوم د دې وجنا عزیزانو دا بانا کوي چې زبداوم چې زه چر عمر کې جمعات ته تلې نه من یا زه چر عمر کې ما تبلیغ اورېدلې نه دي چر عمر کې ما د چانیک سړی خبر اورېدلې نه ده نو زه پوه نه يم لہذا خدای به ما ته سنوي نه جی د سنشي کې ده د پوه ماده الله پاک د ارچا په دماغ کې خېل لکه ګوره یو مړ پېښ شو او د مليانو په جګړه د چالک جنازه نه کیږي د په عمر کې منځ نه دی کړي دا سې کسی کله کله پیخي منځ نه دی کړي جنازه نه کیږي اوس دا بیا له مسله ده چې د دې منځ گزارو جنازي خي کیږي او کده به منځو خي کیږي په دې هم لږ سوچو کوي چې دې وخت کې د دې منځ گزارو جنازه خ کیږي او کچه دا چا منځونه نه کړی د دغه جنازه کی دا سوچ تاسو او الله دې ساته د منځګزارو نه د کرتوتونو نه که خدای در پسې کړم منځګزار نو لارې بدر نه غلطي لا ابل اورز یو کیس راغله او دې منځګزار پناه په الله دې امان امونز گزار ته مې وې دسي مونز گزار دسي چې زه ګورم کنه 24 घंटे پاودس تسبیح ور سره او دا د اشراق منځ دی او دا د ساخت منځ دی او دا پلانې منځ دی او دا پلانې منځ او جګړه و د یو لوفر او د بدمعاش سره چې بیانونه مې د دوارو واورېد نامنځ گزار ته مې وې چې دا سړی خو په حق ښکاري ما ته وی چې نه کنه خوبونه زه د شپې ټوله شپه ګورم حق او ناحق پکې ته ویره اوس ماته مالدا د خوبونو خبره نه ده دا ستاو د چې په ست تنازع ده کنه
دا حق د ده دی، دا ستا نه دی. دا د نیکه مال دی او د نیکه یو وصیت دی او د نیکه یو وصیت دا دی. نو تا د نیکه په مال کې په ټولې خېټه اچولې ده او دله انا نه ورکې. ویجی دا بدماش دی، دا زه څکه نه ورکو. مال په شریعت کې د بدماش او د غیر بدماش خبره نشته. په شریعت کې د هر چا حق دی. دا د ده حق دی. ما ته وی مولانا صاحب ته سوچ وکړه په دې میراث ته به نه پوهېږي. خو چې ما ته وی چې نه پوهېږي که نه، نو یو داسې شرط مې ترې وویستو که نه په دې غوږ چې 2 ورځې به یې غوږ له ټکور ورکړي. خبره دا ده چې بیا مې څه وخت کې راونیو په یو لوی طاقت باندې، هلته یې هر څه ومنل. نو اوس دا بیله مسله ده چې جنازه د چا ښه کېږي. خیال دې راغی که نه؟ زمونږ جنازه ډېره ښه کېږي او که د دغه خلکو جنازې ښې او تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. چڑھ دی بتخانئی او کئے منزونا نو تجھے کیا ملے گا نماز. یوازې جماعت تتلو باندې کار نه کیږي. ڈاکٹر اقبال وہی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. نو مونږ زاړه پاپیان یو په دې نه کېږي. مسله پېښه شوه چې بھائی د مونځ نه دی کړی، جنازه یې مه کوئ. ولې مه کوئ؟ مونځ یې نه دی. خدای شانو پې زور پېښ جګړه ده اوس په هدیره باندې چې زه ورپېښ شم. څه چل دی لکه اوسه د مړي خاوندان هم جاړي او غوبل جوړ دی چې جنازه یې نه کېږي، مونځ یې نه دی کړی. ما ورته وی چې په دې مې پوه کوي چې د کار څه کولو. وی کار یې کولو جي دا چیترې به یې ګنډلې، دغه و دا موچیو دا په سړک په غاړه به چیترې به یې به ټوله ورځ به یې چیترې ګنډلې، منځونه یې نه وو. مالدا ګوان شته چې د چرته په غلطۍ کې هم د الله نوم اغستی دی. یو 100 کسو آواز وکړو، وی جي دا خو به مونږ ورته ناست وو، چیترې به م پې ګنډلې وو، الله توبه آواز به یې وکړو. یو 100 کسو مال ټول یو طرف ته شي او صفونه جوړ کړي، زه جنازه کوم. جنازه چې وشو نو یو ملا داسې، ملیانو هم عجیبه طبیعت دی، خدای دې رحم کوي. اوس نواز شریف سره نیغ نیغ کېږي نو چې څه به ترې جوړېږي. نو ویل دا په کوم کتاب کې؟ مال دا په داسې کتاب کې دي چې تا به په خوب کې هم نه یې لیدلی. ویل نه ما ته به یې ښې مال غلی ودرېږه، غلی ودرېږه. تا کوم کتابونه ویلي؟ بس غلی شو. هغه چې د چا امام هغه په سنګله ووالو چې په حرام کې راپسې راغی دل بیٹک کې کېناستو. ویل اوس ما پوه که مال په عاجزۍ ووایه چې ما پوه په بدماشۍ به نه وي، په عاجزۍ ووایه چې ما پوه که بس اوس دې پوه. ویل په عاجزۍ وي. نو کفایت المفتی، مفتی کفایت الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې که د مړي په ټیم کې دومره ګواه پیدا شي
چې دې مړی په غلطۍ کې چرته د الله نوم د خولې نه وته نو امم جنازه کی په غلطۍ کې. عزیزانو الله نوم الله زویم زمون خلی خود دې قابل دي چې ناسور دانه پکې روخیږي او د خلی نم نونه بیږي او پړې څنګه زمون خلی خود دې قابل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست که په زرګونو زلا خله په مشکو ګلاب ووینسم یا الله هغې نه پسم ستا نامه پې اغستل ماته لویه بې ادبي ښکاري. د دې ترجمه کوي یو بزرګ وای دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. جبا اللہ د جناب محمد رسول الله د صفت د پاره راکړي او زړه دا الله د خپل کبریایت د محبت د پاره راکړي. اوس ته کومس کې نو مونږ به څنګه کې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. که سجده کې نو دسې به کې چې سر دی الله ته په ځمکه لګولی او زړه دی جناب محمد رسول الله ته راځي. یو عاشق وای د سردار کونین عاشق دی وہی نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے واللہ کا پاو دسم پوئے گم و منظم نہ رہے نہ پوئے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. پاو دسم منظر نہ پوئے گم خو چرا مخامخ شنو سجدہ در تو لگو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. بیا وہ یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ استاد مینه غشه می پزړه کې نه ناوته ده دا سه راو با سچړته مم پتاو نه لګي دا د عشاق مقام دا لوال مقام د فنا فی الله مقام مونږ صد خدای په قهر او په عذاب گرفتار. تاسو وګورئ 13 ورځو کې په یو رنگ سپ عذاب گرفتار اوس دې ورځو کې بل رنگ سپ عذاب گرفتار.
تاسو خیال راغی اوس به بل عذاب شي د ملک نظام بدل شو ښځه لاړه سړی را سړي تقریر وکړو زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم په دې 200 کاله کې هر یو حکمران دا ویلي دي چې زه به دا کوم په دې 200 کاله کې هر یو حکمران دا ویلي دي چې زه به دا کوم مثلا چرته چې دعوت یو خوراک به پکې یو خوراک تاسو په ایمان وایي چې د جمعات کې ناس خلک به تاسو په دې عمل وکړي ها چرته چې وادي یو خوراک پکې یعنی چې ورجیم وی هغه چڼو دال چې پکې هغه ته څه وي دا ها کورمیم پکې وی او پلانې نو ته به داسې وکړي چې زه تشې ورجې خورم قورمه پې نه اچوم ځکه چې نواز شریف حکم کړی دا به ومنئ یا ده به په عمر کې یو شی خوړلی دا خو کرپتی او پدمپتی سړی دی ده به صرف د چڼو دال یا مسورو دال یا خټکېدلي الوګان دا به ده چېرته خوړي که خدای دپاره نن خدا قوم په داسې عظیم قهر اخته دی په داسې عظیم قهر چې غریب سړی د زوی واده او هغه کمبخت بچي ته ووایي چې هلکه دا کارډونه دا خو یو کار د 5 روپو دی دا څه کوي ټوله ورځ مزدوري کوي دا دې څه وکړي بندوبست یې څه دی 6 منه وریجې دي 3 منه غوښه ده دومره د چڼو دال دی پکې خوږې دي او پکې چواري دي او پکې هغه د نارنجانو ډکي دي کس دي هغه سیزونه دي پکې غریب سره اوس د وزیر اعظم دعوت بی او صاحب هغې کې به غټه غوښه او د چڼو دالي او یا غټه غوښه او الوګان به پکې او دعوت به د وزیر اعظمي یعنی دا څه ممکنه خبره ده راشئ وګورئ که ایمان لرئ ابل ورځ د یو سړي د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل هوټل کې د لور واده 9 لک روپۍ بلې د انټر کانټیننټل هوټل والا ته ورکو د یو لور د واده د یو ټایم د روټۍ 9 لک روپۍ یو ټایم روټۍ وه 9 لک روپۍ د انټر کان بلو نو نن خو په دې ملک کې د حرام او پلیت او مردار دولت دې سټیج ته رسېدلی دی چې د لور واده هم په انټرکان کې خلک کوي چې دنیا ته پته ولګي چې زما لور دی هلک بوتله دا داسې بېغیرت او شرمېدلی قوم پخوا به چې د لور واده پلار به پټ شو ویل به د پښتو ملک دی شرم دی او زه به په دې ملک کې څنګه خلکو په مخ کې ویم چې دا لور ما دله ورکړه نو پلار به پټ شوی په دې ملک داسې وخت دی اوس ستا د ملک دا حالت دی چې جینۍ او هلکې دواړه انټرکان ته راوستي یا صدر کلب ته راوستي او د دنیا په مخ کې سره غاړې باسي او ورته وایي چې مبارک نو معتبر په دې قهر اخته دي او تاسو دا غریب چې یئ خدای پیژندلی چې یئ تاسو په دې قهر اخته یئ که د پولیس یا د فوج د بینډ وسم نه نو دا دلته یو کوڅه ډب بینډ دی هغه راوباسئ کني چېرته دوپړی باجي خو درنه چاوړي نه او بیا ورسره روان یئ پکې شیخان هم روان یې پکې میخان هم روان یې پکې اجیان څه چل این تور مې اکدې مات شه چې مات
کار دې څه دی؟ بله ورځ یو راغی واده کې روانم تا په جمعه کې خیرې کړې وې مال تا خدای هلاک که چې هلاک دومره ګیره مال زه په عمر کې د چا جنج او واده کې نه یم تللی زه خو چا د پېښور نه ونه ویستم نه را سره چا تعلق پرېښود نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن دا بازار ګرم دی د وزیر اعظم او د صدر صاحب په تقریرونو باندې اسلام به داسې کوو اسلام به داسې کوو دا ټکي 42 کال حکمرانانو کړي د جنا صاحب نه راواله تر بېنظیرې پورې دا وعدې دې ټولو حکمرانانو کړې وې چې مونږ به په دې ملک کې اسلامي نظام راولو ټولو کړې وې ټول لاړه خدای نیست و نابود کړه اوس ستا لمبر دی او خو دې وې چې زه به اسلامي نظام راولم ما بله ورځ یو میټینګ کې وې ما نور اسلامي نظام په ځای پرېږدي نور دې نه راولي د یو غل نه دې لاس غوڅ کړي د یو غل نه تو وګوره چې په دې ملک کې امن او سکون جوړیږي او که نه جوړیږي یو غل نه لاس غسول خبره چې دې حکمران او دې اسمبلی ممبرانو ته توکې هغې وایي دا وحشیانه سلوک دی وحشیانه پیژنئ دا بیان بېنظیر یې ورکړی و چې غل نه لاس غسول دا زیاتی دی او دا وحشیانه سلوک وحشیانه معنا زناورانه سلوک دی نو کوم شی چې خدای ویلی دی او هغې ته زناورانه سلوک نو نواز شریف هم درباري مولیان په غیږ کې کېنئ را کېنئ ای به پوی کی چې بد داسې ساړتو پړتو کا او د اسقاط دایره به تې جوړه کړي زمونږ دې ملک کې که خیال وکړئ د اسقاط دایرې کې دا مړی چې کټ کې پروت وي نو دا مولیان داسې هغه پیسې میسې ګرځوي را ګرځوي هغې سره یو خبره کوي وای د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او له منظوراتو بلکې جمی حقوق د بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې دې مړي باندې چې څه شی لازم د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګه پورې خایګي د شانه د مسلمان سره چې دا ټول احکام به دا ادا کړي په دې خبره پوهېږئ مونږ داسې وایو هغه ټایم تاسو